دا وایرس په ټوله دنیا کې 1.5 میلیون نړیوال ونیول. څو وخت یې ونیول او څومره وخت کېږي په کومو هیوادو کې زیات نیولي دي ټول په دې ویډیو کې راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د وروستیو شمیرو له مخې کورونا وایرس تر دې دمه په ټوله نړۍ کې تر 15 لکو زیات کسان نیولي دي. د نړیوالو روغتیايي بنسټونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې تر دې مهاله تر 15 لکو او 18 زرو کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي او د وژل شوي شمېرې هم 88 زرو ته لوړ شوی دی. د زیاته اخته شویو کسانو په جدول کې بیا هم امریکا ده چې تر اوسه یې په دغه وایرس باندې 3.8 زرو زیات کسان ککړ شوي او ورڅخه د رغېدلو کسانو شمېر بیا تر 19 زرو اوړي. په اروپا کې ایټالیا، اسپانیا، فرانسیا، جرمني، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې کورونا په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی. تر دې دمه په ایټالیا کې 11600 زیات، په اسپانیا کې څه کم 14800، په فرانسې کې تر 10800 زیات او په بریتانیا کې تر 2000 زیات کسان د دغې ناروغۍ له امله وژل شوي دي. په آسیایي هیوادونو کې بیا ایران کې څه کم 4000 او په چین کې 3300 نه زیات کسانو د کورونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هند، روسیه، ترکیه، روسیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د کورونا مثبتې پیښې زیاتېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د چین په ووهان ښار کې له شاوخوا 60 اونیو وروسته ګرځنده بندیز لرې شو او خلکو په خپلو ورځنیو کارونو باندې له سره شروع وکړه. دلته په افغانستان بیا تېره شپه د عامې روغتیا وزارت لخوا د 21 نورو مثبتو پیښو د ثبت کېدو خبر ورکړل شوی چې په دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 444 کسانو ته رسیږي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت په سمنګان، هرات او بلخ ولایتونو کې د 11 کسانو د بیرته جوړېدو خبر ورکړی دی. د سره په ټول هیواد کې د بیرته رغېدو کسانو شمېر 11 ته ورسېده. د دغه ناروغۍ برحاله ناروغان 399 دانې دي او ورڅخه د وژل شویو کسانو شمېر بیا 14 ته رسېدلی دی. هخوا د امریکا یو شمېر روغتیا پالانو ویلي دي چې تر راتلونکي اګست میاشتې پورې ښایي د دغه هیواد په شاوخوا 82,000 کسان د کورونا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې او د قربانیو ګیرا بیخي لوړ دی او په ټول هیواد کې د ویرې او ترهې فضا رامنځته کړې ده. تر دې وړاندې ډونالډ ټرمپ هم ویلي و چې ښایي که له 1 لک تر 2.5 لکو پورې امریکایان د کورونا وایرس له امله ووژل شي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت مننه، ژوندي اوسئ.